अरे که دارو بداور کلاو که خدای ستاسو داور را باندې ګوره ماته لکه ملګری د ځان اسحاقي جان جوړ کړی ټوپۍ په ترس دلې مړه داسې سړیتوب دی داسې انسانیت دی سړي ته یې په ور راکې ښودي دا څه حساب کتاب دی مړه دا محله د ملګري ولې مونږ لاس ته بنګړي اچولي دي چې سکار دی ورسره هلته کې ګیر کراوې باسه دا خلک اوري مړه ځان اوري دا کنځلې شروع کړي بیراګانې شروع کړي په ور راکې ښودي مړه ځه لکه د هغې په شان دا سر دې نیولې ما کې انډیا والا حمله وکړه دا ور څوک داسې وي مړه زه لکې ځه کوچې وبس کې چې راوړو دلته ګوره زه ناظم صاحب رالو انشاءالله مسله به حل اله راغلی دی په ور راکې ښودي دي لکه نو خلک داسې چل کوي زه د کلي ناظم یم د دې مشري زه کوم چې څه ما ته ووایه بس مونږ یو که نه څه خبره ده وایه خبره کوه یاره جی ناظم صاحب خدای چې تاسو رالی دا دوه خو راته ډېر سپک ډرت ښکاره شو پوه شوې زه هر څه یم زه بېمانم یم زه بېغیرت هم یم دله د اوس تاسو دا ګاونډي دی غلطي څه کړې ده مسله بیان ناظم صاحب ذمهواري خو یې اخلی که نه د هر څه ذمهوار ګاونډي دی ملګري خامخا ستاسو د دواړو په دې شکلونو خو امیدوار نشته ناظم صاحب په ده باندې مې 55,000 روپۍ قرض دی 50,000 ناظم صاحب زما هغه مسله باندې حل کړی وی لا خو قسم ده نه لاړم که نه زه هم ډېر غټ بیماره یم اورې خدای چې لاړو یاره خدای چې لاړو یاره ناظم صاحب دې یادو دا نه ناظم مې یادو جی ښه ناظم دې یادو ناظم دې یادو لکه منیرګله څنګه رالي خیر منیرګل بالکل د مرګ او د ژوند په لمحاتو کې په اخرنو ډېرو ستا مخې ته ولاړ دی یا به زه نن مرم یا به ته مرې دوه خبرې دي پیسې راکې که نه راکې منیرګل صاحب ښځه مې بیماره ده او دا هسپتال ته روان یم روپۍ را سره نشته یو څومره دې راته وګوره مړه ته خو زما ورورې ملګري درد به کم که نه ښځه دې بیماره ده ښځه بیماره ده دننه دې کوم راشه وینه راشه ده راشه وینه راشه خپله وینه په دې خپلو ګناهګارو وینه راشه ده پرته ده خدای کو که نه اوس هم دا ډاکټر نه راغلی دومره پنډه ویانې مې راوړل شل زره راته ډاکټر هم پورې دي زه صحیح ده بس اوس دی که غوسه نشم الله دې کامیاب که در به کم مړه یا دلیله ته سوداګانې ورکړه او زه په دې فیسبوک کې دا ویډیو ورکوم پوه شوې چې دا قرضداري خبر شي ځکه چې نور رانه صبر نه کېږي دوکان خالي پروت دی سلام علیکم زما د فیسبوک او د ټیک ټاک قرضدارو چې څومره زمونږ ګاونډیان دي خوش علاقې واله دي د کریاني دوکان بالکل پاک پروت دی نیم موږ وخوړو او نیم تاسو وخوړو دوکان بالکل صفا لکه زما د سر پروت دی مهرباني وکړئ په آیا عزت کې زما د قرض پیسې راوړئ ګنې په خدای یقین وکړئ او په ما ایماني مه کوئ چې په عدالت کې د باندې کیسونه کوم والسلام ورګه دا څه چل کې ویډیو کې که بالکل مې ویډیو وکړه څه باره کې دې وکړه الحمدلله په قرضدارو پسې مې وکړه ښه واو هلکه دلې د خپلې پیسې ورکړې که نه تاسو کې خو یا عزت نشته دا سړی چې کوم دی په ساو روان دی خدای ته وګوره د خپلې روپۍ ولې ورکړې څنګه جاله ډوبه جي 55,000 روپۍ تا ته منیرګله او تا خو چې بس تا دوکان ته نه درځم زه به ډېر بېغیرته یم که ستا دوکان ته درغلم دا قدم دې څنګه کېښودو منیرګله خدای شته که نه چې بېګا دې ضمیر زم لاس دې ته نه یم پرېښی ملګریه ما دا د دم ضمیر شته نیازلي راله ما دا سوچ وکړو چې زمونږ په دې علاقه کې په دې ګاونډ کې منیرګل دوکاندار شته نو زه به څنګه ځم یاره فیروز نه به سودا راوړم زه به څنګه ځم یاره د عبدالله نه به سودا راوړم دا جایزه ده منیرګل صاحب لکه زه درته صفا خبره کوم زه ګوره ضمیر بېګا هم لاس دې ته نه یم پرېښی ملګریه زه ډېر ملامته کړی یم خپل ضمیره ستا د ضمیر هم دې بېخوځي د ګل مرجان نه راخلی د ګل جان نه راخلی د بخت الله جان نه راخلی د درخی جان نه راخلی د بخت رحمان نه راخلی دا هغوی نه سودا راخله خو نور زموږ دوکان ته مه راځه صرف زموږ پیسې ختمې که بس منیرګل لاله دا پیرله سودا راږم مړه خدای ته ووایه تا ته خو ما ویلي چې بېګا سار مې په ماشوم زوی باندې څه چل وشو را پرېوتو په کور کې بدال ته مې ویلو چل کړه خو دا پیره سودا راږم یا دلیله بس هغه ناظم یې ذمهواري اخیستې ده او بس ناظم دله میلاو کوم ناظمه مې میلاوخه
بس پیسې بس سودا غواړي ورکول نیازي لاله 15 ورځې پس پوسو تروړه وړه راکا یو 3 کیلو ښه چاول راکا ښه نه دي داسې یو دال ورسره واچوه او 2 کیلو سره چای واچوه ټیک ده او چینی که سره چینی مو واچوه ته راکه یو ټاپي راچوښو ورته یاره منیر ګله خدای شته ګوره په دې علاقه دې یو نوم دی ښه په دې علاقه دې یو نوم دی ملګریه او ګوره که ته نه وې که نه د دې کلي دا خلک به غونډه ولګې مړه وې خو کاش چې زما په دې کلي کې او ستاسو په دې کلي کې ستا غونډه کې بې غیرته خلک نه وي ان شاء الله تعالی دا دکان به اوس 4 دوکانونه وي مونږ خو ترقي درکو خو خدای ته به منظور نه نو د دې جالړو په ځای ونه کوم چې دا شی زولم د چا نه ټوپک په کرایه راخلم او د 1000 روپو کالتوس راخلم نو چې حساب وکړي شی 1 لک روپو ته رسي نو بیا هم په تاوان کې پاتې کېږم خو زمانه داسې ولا سرغم کوم یاره ناظم صاحب جی ته خو په مشرۍ مړی زموږ منه دی وچون ته مو درېږه موږ 3 کسان یو بدر نور بسکې ولې یو چې جنید دی جنید تعالی نظر راکې یو ګل پام دی او بلا کسان دی او عوام دی په ګرانه بیا خرڅوم ملګری نه خلاص او ډېر غټ بیمانه زه جل ستا خو بشر هم کار نشته مونږ مشر مولوي نه واړو په مشرۍ اوچ مړم پاک به مړم پاک اجي صاحب دکاندار صاحب جوړ خپل روپیا ته میلاو شوې داسې په غرور کې روانې ملګری سر د کته خلک خو سلام واچي کنه ملګری په سخت ټیم کې سره مونږ ولاړو یاره خو چې ستاسو غونډه کې بیمانه کلیوال زما وې که نه یا مې ځان ایستو او یا مې ستاسو دا بیمانه ګاونډي ایستو وجه پیسې دا نه در د کړې پیسې حق چې راغلی وم هغه تاسو چې بیماني وکړه الله چړی زم راځم دا خو ډېر پیسې دا خو ډېره غلطي کړې ده یاره ډېره غلطي کړه تاسو ته خو یو غیرتي نشته په دې ګاونډي نه چې ذمہواري واخلي او چې ما ته وچاله په دې ورځ بله پیسې درکړي ته اخلي ذمہواري نه ته اخلي ذمہواري مال وربش د ما ډیر څوک نه راکی ذمہواری یعنی ها داسې کار د زه ناظم یم زه ذمہواري لرم ستا پیسې تاله به پیسې درکړي یو هفته ټایم راکړه یو هفته چې په یو هفته کې دا هغه د مخې راته ووایه ټلیفون وکړه ما نمبر نه شوتی وساله که چاله ډوب आवाज ورکړي او که وسه چاله ډوب आवाज وکړي چاله ډوب ته راشه په لانجه زمونږ ګړول یو واسطه یو مسله نه ده یار تاسو خو ډېر بې غیرته خلکو سره پاتې کېږئ یار بس څوک کلیوال دی او زه خو ناظم صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام ولې موږ د هندوان ښکارو بد دی وسره کړی منیر جان صاحب سلام علیکم څنګه دا خبره یې ټیک وکړه. منیر جان صاحب دغه دی واتس اپ باندې د کال نه راځي ماته بلاک کړی دی هم جی تاسو کار دی جره ډوبه ما اوس د سره خبر وکړه ستاسو مور مې واسطه یو هفته په یو هفته کې پته ده چې کوم نه ناظم صاحب اوف ناظم صاحب دې تاسو دا تاسو چلو کو یو هفته ډیره زیاته ده ما ته مرور ویلی رنګ راته کړی وي 100 روپۍ در لګم ته دې غواره شټه کدار زما روح پیژنې کړه په سعودي کې دی رنګ راته کړی وي پیسې در لګم پوه شوې یو هفته ډیره زیاته 15 ورځې ټیم ولا ورکا نه بس 15 ورځې ټایم شو خو خیر دا یو هفته خدای اختیار کما کریزي رول خو نه دی او وقه دی کریزي رول تا خو د ذمہواري اخیسته خو ستا ذمہواري به څوک اخلي ما خو دا ټول کړی اخلي زه خو ناظم یم تا خو دا ناظم دی ډېر بې ایمان انسان نه ناظم خیر دی دا زه به دې ذمہواري والم زه چې زما په سر دې نن کړی زه دې ذمہواري لم ستا په دې مخو که به زه پیسې درولم او که زه ستا دوکان ته دې نه پس درلم مړه زه به ډېر سخت بې غیرته یم ته خو الرېډي بغیر اتوم بې غیرته یې او چې یو بې غیرته د بل بې غیرته ذمہواري واخیسته بس الله دې رامنې پردې راواچوي 15 ورځې پس به دوا وشي 15 ورځې بس پتا پیسې ملوي بس ډېرو قصو ته ضرورت نشته بوډا سره بدمعشي کړه په محله کې او کنه بس ناظم صاحب خرابېږي دی جالډوبه داسې کار دی ناظم ما صاحب ذمہواري اغستې ذمہواري ما پرېږده. پاتې رانه ولې دې خوا راشه تاله مې ګوره د اوټونو بندوبست کړی دی څنګه 3 موټه دي زما طرف نه جنګ بس الیکشن مې وګټه تاسو یې مو درېږه خپل لوټ خرڅوم ادا ځلې نه ما راکې دغه دله به ورکو که خیري دله به اوټ ورکو لکه زه را روان ناظم صاحب راځي چې تاسو کې چې اوس راځي جی راځي هیران صاحب لږ زما خبره خو واوره که نه قسم دی بس یو څو ورځې صبر وکړه هیران نه لفتا خو غټ ډیلري غټ ګودامونه خدای پاک درکړي دي زموږ دې وړوکي دوکان خو پکې پته هم نه لګي خو تا ته خپه ده دا خو کلی دی ګاونډی خلک 2 ورځو په نیټه باندې پیسې واخلي او ورو کال غیبي 15 ورځې نیټه راله یو کس راکړی هغه جالړوب نه دی هغه ته مې 15,000 روپۍ دي انشاءالله چې راشي تللی درکوم زما د هیران د ناصري د بلالو په سر قسم یې در کومې سلام علیکم وعلیکم منیر ګل لاله څنګه خی وعلیکم په دې بل دروازه رالم ها پوه شوې یا زلیم را سره دغلته میلاو شو هلو هو نه یاره ښه کېږي 10 لکه روپۍ دي
بس موږ په څه کوو منیر له به وو دا له کار چلی سمه ده خبره اوس وکړه دا منیر ګل له تر پاسه کنه تاسو مې خبره کوله داسې کار دی کنه الکه الکه دا انډه دله چا درکړې ولې تا غوډه وړه د ملګری په دې خو ګره کار نه کیږي دا به ته واپس کیږي دا کلیوالې نه علي نه جان دا خلک دیګونو ته نه ورسي او نه زه دله د شوتر مړ انډې راوړلی شم او ته ماله کومې نغدې پیسې راکړې ته پوښتنه کې منیر ګل لاله داسې کار دی که نه چې زما یو 10 لکه روپۍ نه دي دا راوتلو یاره ستا د 50 لکه روپۍ زما ته مړه خبره داسې دي چې په دې تلي کې چې پرتې دي په دې تلي کې پوه شوې نو زه راغلی وم ما یې هغه 15,000 روپو خبره وه که نه خو چونکې ما خو 15 ورځې ټیم درکړی و هلته را کریزي لاله راته ویلي وو که نه خو مسله دا ده چې هغه لږ وښویدو نو بیا د ناظم صاحب موږ له 2 ورځې سیوا راکړې وې یعنې هغه 2 ورځې ټیم اخیستی و او ما 15 ورځې ټیم اخیستی و 2 ورځې 2 ورځې دې کې خو دونه فرق نشته اکرازي هم ستا غونته کې بېایمانه وي بس خو بېایمانه شو اونه خو شو ما ویلې که نه ما 2 ورځې که خیر ناظم صاحب موږ له ټیم اخیستی دی ما زما د نیکه سالګرده ده ما چې هغې لږ سودا راکړي یعنې بیا ته خو نیکه مړ نه نه نیکه زما مړ نه نه نیکه نه نیا مې یادوله مړه نیا مې یادوله نیا زلي لاله نیا مې یادوله یاره خبره له راشه دماغ رانه مه خرابوه زړه دې رانه وچو څه ویل غواړي ما یې داسې کار وکړه که نه چې زما د نیا سالګره ده نو د هغې دپاره چې کوم دی یو مضبوط کیک پکار دی مضبوط کیک نو ما ستا ملګری نه دی هغه لویي ما هغه له یو ټلۍ ور وشغوه چې دله ستا په کاته کې راله کیک راکړي او بل شمې راله راکړه مومبتیایي نه دي او هغه ټوپۍ نه ټوپۍ هغه راله راکړه یو 200-300 پوکاڼۍ راکړه مشوره نه در کوم و راکړه جي نو سالګره وله اوس ولې مناوې خو د هغې خو خپې په قبر کې دي خو 15 ورځې پس به قبر په سر باندې کیک کټ کړي ختم بای بای ټاټا ګډ بای گیا نه ذات ته خوشاله شي بس کیک سره راوړل تاسو سره صرف 2 ورځې پاتې دي صرف 2 ورځې پس به حساب کتاب کو ټیک ته ځه ټیک ته 2 ورځې پس په دغه کو کنه زه دا کیک په لرله مو ته دا نور سودا ریډي کړي خدای پاکه منیر ګل لاله ډېره تیره ورکي ډبي والا چوره ورکړم هم چوره مګو جنس پیری پاسن کیاچې دا کې هوته نه ګوري ای زوی ته دی خوښه تاسو کمی نغدي ورکوي دا سړی ستاسو د لاسه په خساره کې دی او تا خو راله په دې مخ د سره راويشتي خدای پاکه چلو رااله الو السلام علیکم ګالډو خبر کوم جی الو او نه د منیر ګل په دې دکان کې ما څه شي مړه دا غوا خرڅه کا که 2 لک روپۍ او که 3 لک روپۍ راکړه چې په ګټه دي منیر ګل لاله څه پکار دي ٹھیک ده السلام علیکم هم چوره ولې نه وړي ورکه چینګم منیر ګل لاله السلام علیکم وعلیکم السلام دې پیسې دې نه ورته راکړي اے کاته کې وی کا کنه ما وکړه به ځان ما کاته کې به وکړه به ولې به مې نیم دې اسم دا یار اړه را لمه چوا یار دا دا اے جوته خوښه اے نیو جوس چې راوړې مونږ ګولې سکلو نیو جوس هغه په هغه ګودام کې پراته دي خبره کوه وایس ما دا ویلې کنه مونږ ګولې کور کې سودا نشته او مړه مې نیا مې وفات شو نیا مې مړه شو تا خو لا بل د برډې سامان نه وړي وې مې وړو کنه مړه مونږ ګولې ته په خوله یې کنه چې په مای ونه دشته کې د مانه وکم ما چې څنګه دا کیک د سینیم کو کنه او د سیمرا واغستو او لکه ته زمانی ای او ما دې خله کې د دا کیک در کو بس نیاته میستنی کرایات شو د ډېر د خوشالۍ د لاسو پلس خفګان د وجنه پاک قضیه حصہ ورکړه او یو نصیحت راته وکړو چې بچي وې د منیر ګل پیسې ونه خوري ما داغه پیسې د مور پې دی روزه به ورکوم د سې په ملامت هم لکه خرچ په کته ملامت منیر ګل لاله ولې کار کو 95,000 روپۍ ما ته جمع شوي دي زم چې ته د 50,000 روپو سودا زما په دې مخو کراولي چې دا د لاکو د پلته برابر شي او زی بل زراواله مستا په دې مخو کې درواچو سودا والا د نیازلی لاله ته مال ارسه پرې ده شل کارونه پرې ده غوړی راواله او هغه خیروج نه دي اټیک نه وي سواد سیله واچوه
یو 2 کیلو او مړه د شپږو زرو په سودا برابر کړه که خیري منیر ګل لاله دا به کو نسوار را لیورا کې 2 ګټې نسوار پکې راکړه منیر ګل لاله زما لږ روپۍ بنده ده او چې راووته که نه 10 لکه یو 2 لکه بل دي د غوا لس پیسې لکه 2 لکه ځان له کېده نه نو زم چې تی ځان له وچلې که نه سبا به زه ستاسو د کور مخې ته ولاړ یم ها ځان له دې وایه څه پکار دي پیسې یې ورکړي ښه دې ماشوم له چپس ورکړه دا نسوار راکړه لکه راشه ای سودا څه په اخله بس خوله مه چینګوئ ښکارې ها دا منیر ګله د ریډیمیډو کې ګوره خوند نشته ښه مخکې چې پکې کم خوند وګورې چې په قرض باندې مسکین و خوند پکې نه وي که نه سودا یې برابر شوه سودا وشوه برابر زه به دقه دروازه ته به دا اوس کې مال نسوار راکړه د سګرټو کې د خوند نشته داسې راتاو که موټر سایکل ده هغې ته به یې ور واچو منیر ګل لاله چې څه یې ګورې وایه که له 100 روپو ته ضرورت وي ګورې ارجنټ کې پکار وي ما ته وایه چې زه مرم په کپن پروت یم اینې ته مې شدید ضرورت وي بیا به هم انشاءالله تا ته نه ویم صرف زما پیسې راکړه ماشاءالله پیسې خو به داسې دي ستا بچه پیسې خو تیارې پرتې دي ټیک ده بس پیسې چې سبا تیار ټیک شو ده خیر مړه غاړه میلاو که نشته ضرورت د مرګ او ژوند پته نه لګي سبا به درخه لکه زما نیا لاړله په ارمانونو لاړله که ته مړم شو مسله نشته ښځه بس لاس میلاو که ده اوس بیا څه درکړم بیا دې خواشه خوږ دې نه کم دې ماشوم له دا پوزه لږه پاکه نور هم د کار نه وي دې خواږه په دې نه په خپل لګن زه بچي کور کې دې پاکه هلکه دې سکوټر لا سودا راغله دا والا دې ماشوم له راشه دې خو بیا راشه سودا درکړي ډېرې تېرې ورکړي موږ خو تباو هلکه څه منیر ګل لاله خو دوکان بند کړی ولې خیر شه او که دغه وګوره غونډې قرض و بس دکان یې بند قرضداروں کی وجہ سے دکان مکمل طور پر بند ہے نو بس دا کلی والم سکینو هلکه د خدای به انصاف او خو چې سوداګانې اوسئ نو دې غریب له خو ښکلې روپۍ ورکئ مړه داسې هم څوک کوي ستاسو د وجې نه د هغه روزي روټي بنده شوه دا ده اوس به څه کوي غریب یار بیا لړو وخت وباسه هسې نه په تا چپولی खत्म बाय बाय टाटा کېږم गुड बाय موږ ته خو دومره نه دي مړه خلکو چې شل زره اخېستي که موږ لاس واخېستي اپانې چې ملګري جوړې پردي کور مخې له راغلم پردي کور ته نه راغلی بلکل ستاسو د کور مخه ده جي ښه دا تی او جوړه ده چې اوس یاره چې به اوس کمه خو پیرغون که هر څومره ظالم سړی و که نه خو د چا د کور مخې ته یې کټ نه واچولې ملګريه پیراون که هر څومره غټ ظالم او کافر او جابر انسان و که نه خو د قرضدارو د وجې خپل دوکان نه و بند کړی چې اوس نه دوکان دې بند کړی کېنه وخېږه ته واچوه ښه ناظم صاحب دا کېنه ناظم صاحب کېنه هلکه ته د ناظم نه ټریواله هلکه دا ټریواله ناظم نه را روان ناظم هم را روان راځئ ناظم صاحب جی 3 میاشتې نور هم کاټه شو د کور مخې ته که دا قرض یې نه نه یاره خدای شته که داسې بېایمانه قرضدار یې ما سره لیدلي خدای شته که داسې بېایمانه ناظم هم ما لیدلی نه نو داسې کار دی دا سړی پیسې درکوي خو د کور کې څه بیمارۍ وي څه مسلې وي نو دغه ته خدای نه ګوري دا زوړ ظالم دا واله هو دا زوړ ظالم خدای ته نه ګوري خپل کور مخې ته بچی اوس که به تا ته ماته مېلمه ته واچوي اوس که خیر دی واله مړه منیر جانه لنګه وکه نشته دی خیر دی ځکه کاوه راوړې خو ته یاره لنګه بیا راوړې دا لسمه پیره د کاوه راوړي دا کولماټ راله بشین دا کاوه مې در په دې نیت روړه چې کاوه اوس کې دې د خلکو زړه صفا کړي زم چې جاله ډوب ته زړه صفا شي دا وایي اوس که یاره زما دا د لپاره نه صفا وروڼه به صفا کوو چې زړه صفا شي نیت صفا شي معاملات سم شي جاله ډوبه په خدای یقین وکړه 2.5 سکنډه صبر نه کوم پیسې روباسه غني وده کېږم یار دا دې څه کوي ناظم ټول کله د مانه خبروم شرم دې سره راضي په دې کله د مانه خبروم شرموم دي بیزته کوم دي او کنزم دي قسم دې چې بیزته کوم دي نو کله هوتا په ما ودرو پیسې خو تا خپل لاس ځان ډوب کړې کله هوتا په ما ودرو وروره دا څه دي پیسې تا په خپل لاس ډوبې کړې کله تا په دو درو خاندان ته په د خبر نه کو مړه ته زما دا خبره واوره ناظم صاحب لکه دا قرض یوازې ما کړی دې کلي والے چې دوی نه 5 زره 2 زره قرض کړی دی که نه زما خو دونه پیسې 1 لاک روپۍ اټکۍ دي دا 3 زره 4 زره چې دا په ټول مخلوق باندې او وینې ته ولې نه هلي ناظم صاحب 1 لاک چې دوی دکان دي دې نه مخکې اوس زما د ورور کاتم روانه په هغې پسې راتلم قسم دې ناظم صاحب دې سړي را باندې کوم دا سړی غیر دی دا سړی بس مجبور دی ټیم کې خیر دی
زبې درکم زبې یو دغه زموري وایم نه ته نه ځي ته نه ځي قسم دې کله شم اوس په لاړ ته یا بسم سما یا با سما ته څه کوې لکه نه نه اوس په دې لاړ شي صبر بس وکړه ته څه کوې لکه خبره وره ته راشه جالې ډوبه راشه جالې ډوبه ښځه پیسې ګوره ناظم صاحب لکه تاسو ماته وویل لکه زه زیاتې کوم نه تا ډېر صبر وکړو لکه مړه ته زیاتې نه کې ته زیاتې نه کې زیاتې زه کوم زه پوه خو دې کې زه کوم زیاتې پوه شو ته به تاسو زه به اوس حساب وکړم صبر وکړه صبر وکړه خبره واوره چاله ډوبه قسم دې په خپل پیسو خو مې موعد نه کړل لکه ما وصولي لکه دومره ظلم کې ډوبه داره دې خبرې نه دي بس ته ګزاره ناظم صاحب زه تنګ شویم ما سره اخري اپشن دی اخري خو ودرګه سیټ تا ټول خو ناظم صاحب خو ما مخې له بن راځي ترا پاسه تا نه ولم راځه ترا پاسه لکه ترا پاسه دې چرته ولم به ځان له کار نه ګورم نه تام نه ولم مام نه ولي دام نه ولي نو به دا ملزین ولې راوړې دا مې دې د پاره راوړې چې ځان ولم تاسو به اوس ځان په دې خېټه ولم پوه شئ چې دا ته پته ولګي دا غړې زه به دې ولم ورګه لک صبر ویډیو کده پکې راوله دا سٹارټ دی دا والے دا والے وای الا ای خبرې شه ځانه ډوبا نو ولې تا ته ګم کار دوخ دې غرکا ورسره گاډي راوړې گاډي سره راوړې فوجي ګاړه راوړه فوجي یا جاله ډوبه دا تباہ برباد کړه یا جاله کوم دې خدای تبارک تعالی خدای تباہ برباد کړ استاد راسه دا کار کوو دې سزا نه خبرې نه کنه ما خو نه داشته چې استاد راسه ځان شي دا کور مخ دا څه قرضدار می پړم مې دا کور مخ ته کډه پرې دا چې دیش کال جیل ته لاړ شي پرې دا وا 15 کال اوسو 15 کال نه کو عمل دلته خو کنه نو بیا 15 کال کنه قسم نه کته باب کې غلطی نه کوم پر پیسو به راغلی پخلی درځي پخلی لکه څنګه ته غلطه الکه اوس امبولینس درځي الکه امبولینس درځي پورو کده خوشی کړه په غټه کول میزان نشته تباہ برباد شي پخلی خور دي بیا 15 کال کم 10 کال دې کړی الا وای د څه کارو کای لکه دته دکاندار ته وای ور سپری دا و هسپتال ته می ویسا او چې په ما سونه پیسې ولګي دي ته ولګو بیا برکات ګورو نه کسوانه لکه الا مونږ ګل دکاندار خدای تبارک